د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده اعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. د افغانستان مسلمان ولس او د هیواد د برخې دفاع او خپلواکۍ د لارې ټولو مجاهدینو وروڼو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې نن د هیواد د یوې تاریخي ورځې په مناسبت له تاسو سره خپل نظر شریک کړم. زموږ ویاړلی هیواد او باشهامته مجاهد ولس په خپل جهادي تاریخ کې ډېرې ویاړمنې ورځې لري. د حوت 10 نیټه د افغان مسلمان ولس هغه تاریخي او ویاړلې ورځ ده چې پر افغانستان د امریکایي اشغال د پای ته رسېدو تاریخي توافقنامه پکښې لاسلیک شوه. که د دې ورځې همدا تاریخي توافقنامه په بشپړ ډول عملي شي، په افغانستان کې به د ولس د ارمانونو سره سم اسلامي نظام قائم، بې ثباتي ختمه او یوه تلپاتې سوله به تأمین شي. د افغانستان اسلامي امارت لکه څرنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړی، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او له مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. د دوحې د توافقنامې په اساس د افغانستان اسلامي امارت په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی، په لویو استخباراتي او نظامي مراکزو عملیات نه دي سوي، ولایاتو ته سقوط نه دی ورکول سوی، د ولایاتو او ولسوالیو پر مراکزو بریدونه نه دي سوي. دا ټولو ته واضح او څرګنده ده. البته په دې اړه مقابل لوري خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. اوس هم بمبار، ډرون حملې، چاپي او تهاجمي عملیات چې د توافقنامې په اساس منع دي د مقابل لوري لخوا ترسره کیږي، چې په دې سره د ملکي تلفاتو کچه لوړیږي. بل دا چې په دې وروستیو کې ځینو کړیو د داسې پیښو په ځانګړي ډول د ملکي خلکو هدف ګرځولو ته مخه کړې ده چې ګټې یې له پردیو سره تړلي دي. دوی غواړي په دې توګه وضعیت کړکېچن وښیي او د هیواد د اشغال او جګړې د دوام لپاره بهانې جوړې کړي. دا توافقنامه چې د قطر هیواد په پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو ناظرینو په مخ کې لاسلیک شوه. د عملي کېدو په اړه یې همدا نړیوال ناظرین هم یو ډول مکلفیت لري چې باید مقابل لوري خپلو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د نوموړي توافقنامې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د ثبات او سولې د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري. په پای کې له الله تعالی جل جلاله څخه سوال کوم چې هیواد مو نور د یوه اسلامي حاکمیت تر سیوري لاندې د امن، ثبات او سوکالۍ جوګه وګرځوي. الله تعالی دې د جهاد د ویاړمنې لارې د شهیدانو ارواح خوشحاله او مجاهدین په خپلو ټولو جهادي چارو کې بریالي ولري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.